د طالبانو داسې کار چې زړونه یې وګټل. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته وګورئ. د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره د کوچنیو بندونو د جوړولو پلان. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست عبداللطیف منصور وایي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د اوبو د کمښت ستونزې د حل په موخه د اوبو د پیاوړتیا لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي. عبداللطیف منصور وایي چې ځینې له دغو بندونو ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او پر ځینو نور هم کار روان دی. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست زیاته کړه، موږ په ډیر کم وخت کې شاوخوا 93 چک بندونه قرارداد کړي چې 15 دلته په لوګر کې بشپړ شو، 15 هم په میدان وردګو کې او سمنګانو کې هم پرې کار روان دی. ورته مهال یو شمیر کاروانګر وایي د اوبو د نشتوالي له امله خپل کار ته دوام نشي ورکولی. دوی وایي د اوبو کمښت او پرلپسې وچکالۍ د وزګارتیا کچه هم زیاته کړې او د کروندګرو اندېښنې هم څو چنده کړي دي. کروندګر محمد سرور ویل 2 یا 3 کاله کېږي چې وچکالي پرې خلکو ډیر فشار راوړی او پر کچالو او غنمو یې هم ډیر اغیز کړی دی. وچکالي پر دغه تولید 80 سلنه اغیز کړی دی. یو بل کروندګر جمعه خان هم ویل خلک له وچکالۍ تنګ شوي دي ځکه حاصل نه کیږي. په دغو کلونو کې خلک بیکاره او زیانمن شوي دي. تر دې مخکې د کلیو او بیا رغونې وزارت مسؤلینو د 426 میلیونو افغانیو په لګښت په 14 ولایتونو کې د چک ډیمونو یا د اوبو د کوچنیو بندونو له جوړولو خبر ورکړی و.